سلامونه دوستانو، تاسو به وایئ چې ډېر غوسه یم. زه هغه بېمینې خلکو ته غوسه یم چې ځان یې ورته یو څه ورته ښکاري. کیدای شي زه هم داسې واوسېږم، کیدای شي یعنې انسان ته چې کله فکر کوي خپلو اعمالو کې نو ورته ځان معلومیږي. خو زه دا درته وایم بېعیبه یو خدای تعالی ده، خو زه دا په ضمانت وایم چې ما تر نن هم په چا ځان نه ده غوسه کړی. شاید باندې مې دا نه دي ویلی چې وروره ګله ته څوک یې. زړه مې یو، زه او الله خبر یم. حتی یو سړي ما ته بار بار والله سپکاوی کړی، مخامخ یې راته کړی، په شیشه یې راته کړی. یعنې زه یې تر دې اندازې تحقیر کړی یم چې زما وجود یې په دې نړۍ کې اضافي شی بللی، ځان ته یې دومره صلاحیت ورکړی. خو والله که ورسره دومره یا اوس قصد لرم یا اناد لرم یا بل څه، د دغو خبرو یا د دغه سیمینارو یا د دغه ورکشاپو په اصطلاح یا د دغه ویډیوګانو هدف همدا ده چې موږ دغه کم نفس چې په دغه زړه کې لرو، غرور تکبر لرو، اخلاق هم ضعیفه دي، صبر نه لرو، زغم نه لرو، هر څه په ځان کې لیدلی دي. ځان راته یو پاچا ښکارېږي، ځان راته یو داسې یو څه ښکارېږي چې رښتیا هم لکه چې زه یو څه یم. که حقیقت ته راسو، که دې ته راسو چې نو زه څه شی یم، خپل ټیلنټ وګورو، خپل استعداد وګورو، د نړۍ له خلکو سره یې مقایسه کړو، زما او ستا له شاوخوا سره یې مقایسه کړو، واقعا وګورو آیا موږ یو عارضه لیکلی شو؟ آیا موږ یو ادبي لیکنه کولی شو؟ آیا موږ یو کتاب لوستلی شو؟ آیا موږ د یو چا خبرو ته 5 دقیقې غوږ نیودی شو؟ نه، اصلا یې نه ورته نیسو. دا ولې؟ ځکه چې موږ مشکل لرو. ځکه چې موږ د جهالت په هغه خوب ویده یو چې کیدای شي چې مرګ مو هم راویښ نه کړي د دغه خوب. یعنې همداسې به په همدې خوب کې تللي. ولې په یو چا غټه ووایو؟ ولې یو چا ته په بې ارزښته سترګه وګورو؟ نو ما مخکې چې تاسو ته د دغه ډول اشخاصو خبرې وکړې چې ځان دومره یو رقم درته حساب کړي چې ولا یو ډول خلک بیا هغسې یو رقم خلک دي که تاسې لیدلي وي چې فقط په تا خپله شا برابروي. ته به ورسره ملګرتیا کوې، ته به دی چېرته به ورسره چې دی به هڅه کوي په تا خپله شا برابره کړي، ویلیو به نه در کوي، ارزښت به نه در کوي. هغه څه ورته وایي برای ډول شو به در باندې پیاده کوي، احترام به نه در کوي. والله پلانی راسه څنګه یې جوړې په خیر یې ډېر در پسې خفه سوی یم. داسې خلک هم موږ لرو، زړه مې ډېر در پسې خفه ده، خو چې کار یې وشي نو دې پرېږدي. چې کار یې در سره دا څنګه خلاص شي، نور د تا وجود پې بوج ده، نور ستا خبرې پې بوج دي، نور ستا فکر پې بوج ده، نور ستا تصویر پې بوج ده. دا کوم ډول انسانان د خپلې تنهایي، چې خپله تنهایي په تا باندې په اصطلاح باندې خپل ټایم تیر شي، چې به یو وخت کې دی تنها وي یا ناست وي له ځان سره، ساعت یې نه تېرېږي، غواړي نور څوک نه شي ورپیدا، بس په تا در منډه کړي او ته ساده ګل هم ورته را منډه کړي چې سلام زه خو راغلم. بیا همالته دوبړې درته شروع کړي، خپل زور درته ښکاري. دا هیڅ شی انسانیت، مینه. زموږ ستاسې په جامعه کې، په قریبانو کې، په خپلوانو کې داسې ډېر خلک شته. یعنې زموږ ستاسې په افغاني یا پښتنه ټولنه کې ډېری داسې خلک شته چې نور زور یې چاته نه رسېږي، په خپل ورور باندې ځان ورخوسه کړي، په خپل لږ اکا زوی، یعنې دا قریبان دا خو ټول خپلوان دي، دوستان دي، په دې باندې ځان ورخوسه کړي. ولا نن خو پلاني ځای ته تللی وم، د پلاني مېلمه وم، پلانی مې ولیدو، بس ها و دا و یاره چې دا ومې چې دا ویې لیدم داسې تر مځکه کته ووت. زموږ ستاسې افغانان خدای دې ته انصاف ورکړي.
هغه ته به ته په یو نه سترګه به ورته ګورې. هغه به بیا له دې نه ډارېږي، شرمېږي به، تحقیر کېږي به، ځیله کېږي به چې دا بیا اوس ما ته بې عزتي راړوي. یو خندا نسته، یو مسکا نسته، یو انساني اخلاق نسته. موږ یې په هغه اسلامي دغه باندې په اصطلاح باندې نه غږېږو، بدو باندې چې هلته څومره ګناهونه لري، څومره ثوابونه لري. موږ فقط دا طبیعي، دا حقیقي چې اوس ګورو، ورسره لاس او ګریوان یو، په دغه اړه باندې خبرې کوو. دا چې خدای موږ منې کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ منې کوي، هغه خو په اصطلاح بېلې خبرې دي. خو په د عامیانه شکل باندې د انساني اخلاق او افکارو له اړخه چې ورته وګورو، دا بیخي د نه سړي کار. که راسو موږ غیر اسلامي ټولنو اجتماعو ته، هلته ډېر رسپیکټ موجود دی د انسانانو ترمنځ، هلته ډېرې خبرې موجودې دي انسانانو ترمنځ. صحیح ده، ډېری شیان به نه وي، ما مخکې درته هره جامعه، هره ټولنه، لیکن موږ خو ځان ته ډېره بدتمدونه ټولنه وایو، ډېره په اصطلاح باندې خبرې کوو، د 50,000 کلن تاریخ لرو، اخلاقو ته چې مراسې صفر، د دوو خبرو طاقت نه لرو، د دوو خبرو ارزښت نه لرو. اول خو په ځان کې باید دومره ارزښت پیدا کړو چې په مجلس کې مو باید کښېنو. اول خو باید دومره ټیلنټ په ځان کې پیدا کړو چې واقعا وجدان هم دا ومني چې یاره زه یعنې دا ومني چې زه تحلیل کولی شم، یعنی چې دا تحلیل موږ په ځان کې پیدا کړو چې یاره زه نه پوهېږم، په دې پوه شو چې پوهېږي. که دا تحلیل موږ په ځان کې پیدا کړو چې یاره زه نه پوهېږم، په دې پوه شو چې ته پوهېږي، په هر شي کې نظر ورکوو، په هر شي کې ډېر زیات پوهېږو، په هر شي کې بس ورو ورو ګوله خبرې کوو. سیاست نه راونیسه، تر فرهنګه پورې، تر هنره پورې، تر اجتماعي ژوند خو بالکل صحیح ده، دا ټول په دې باندې باید پوه شي. تر یو ټکنیکل د یو موټر په اړه باندې، د یو برق په اړه باندې، په هر څه کې به موږ نظر ورکوو، حتی د یو چا په شخصیت په اړه به موږ غلط نظر ورکوو. زما ویښتان داسې رالوېږي چې په قهر یم زه. نو دلته هدف دا ده چې دغه ډول انسانانو سره اړیکه ساتل هېڅ معنا نه لري. که د ورور یې، که د اکا یې، که د ماما یې، که د هر شی، څه معنا نه ده سړي سره اړیکه. ډېر په مینه احترام به ورته راشي، پوښتنه به ورسره وکړي، په دغه شکل سره به رویه در سره وکړي چې لا خپلې پوښتنې به د زړه تور کړي. په ډېر مینه احترام به ورته، نن خو د ټکنالوژي دنیا د میسج پیغام به پرېږدي ورته، په دغه شکل به پیغام درکړي چې په ځان سړی لعنت وایي چې ما څه بد وکړو، د خدای بنده ته ما پیغام. دا څه معنا لري؟ ځان ډېر غټ ونیسي، هېڅ شي نه. که پوښتنه وکړي چې راکړه 10,000 افغانۍ، والله که 10,000 افغانۍ درکړي، ولا که 15,000 درکړي، ولا که 2,000 درکړي، ولا که 500 درکړي، نو ته دې څه غرونه دې چپه کړي چې اوس راغلی په ما باندې دونه بړبړ کېږي؟ څه دې کړي؟ مینه تا نه دې کړې، انسانیت تا نه دې کړی، پیسې تا نه دې راکړې، ډوډۍ مې ستا نه ده خوړلې، عزت تا نه ده راکړی. نو ولې دونه تقاضا کوې؟ ولې غواړې چې ما له دې نړۍ له ژوند نه محرومه کړې، د دې نړۍ له عزت نه مې محرومه کړې، د دې نړۍ له خوشحالۍ مې محرومه کړې؟ مشکل د څه شي ده له ما سره؟ همدا دې مشکل ده چې ما بې عزته ووینې، همدا دې مشکل ده چې ما له ځانه همیشه ټیټ ووینې. خو دا ستا لاس کې نه ده یار، دا به هغه وخت ستا لاس کې چې واقعا ته ځان ورسوي، هغه وخت به بیا ته نه غواړې چې زه ټیټ معرفي سم. لیکن زما ستا به خدای فرق کړی وي، ځکه تا به زحمت ښکلی وي، تکلیف به دې ښکلی وي، شپې ورځې به دې سبا کړي وي، کتابونه به دې لوستي وي، خو خلک به هغه احترام چې تا ته درکوي ما ته به نه راکوي، هغه ارزښت چې تا ته درکوي ما ته به نه راکوي. هغه وخت به بیا ته نه غواړې چې زه بې ارزښته سمه، ما ته په خپل لاس ارزښت راکوي. خو دغه اوس کوم سوچ چې در سره ده، دا خام چې خلک باید ما ته رسپیکټ وکړي، احترام وکړي، خلکو کې باید خاص وشګم، دا اوس نه کېږي. دا هغه وخت کېږي چې ځان کې دا ویلیو پیدا کړي. ډېره لو بدبختي ده، ډېره غټه بدبختي ده زموږ ستاسې د خلکو د انسانانو.
د پاره جامعه کې، لیکن زمونږ استاد په جامعه کې ډېر زیات دی، ځکه زمونږ په جامعه کې بې سوادي ده، بې علمي ده، نااهلي ده. ته ورځه وګوره له خویندو له ورونو له مېرمنو سره څه اخلاق اجرا کېږي. زور یې ونه رسېږي ښځې ته سوټي وکړي، زور یې ونه رسېږي خپل کوچني بچي ته سوټي وکړي، زور یې ونه رسېږي خپل ورور ته سوټي وکړي، زور یې ونه رسېږي په خپل مور باندې خبرې چغې شروع کړي. ما هم دا کار کړی دی، دا باید سړی اعتراف وکړي. خو دا خبره دا ده چې څه وخت به سمي وو، زه یو بل ته ونه وایو، زه ما ته وایه چې ته ورور ګله داسې خبرې کوې، تا په خپله څه کړي. یاره خو زه هم دا وایم چې تر کله به موږ دا شو. کله کله زه دومره حتی جدي سمه، البته په خپل شخصي ژوند کې زه هڅه کوم چې مخکې له دې چې زه دا خبرې تاسو ته وکړم، ما قسم په لا اله الا الله محمد رسول الله په ځان مې عملي کړي دي. لیکن هر کله چې زه دغه عکس العملونه وینم، ما د نړۍ دنیا راځي، له دې نه ټاپکونه راځي، له دې نه خبرې راځي چې رښتیا موږ څومره ستونزې لرو. اوس په خبرو کې خو هر څه ډېر اسانه دي، یو چاته صبر په خبرو کې اسانه ده، یو چاته حوصله په خبرو کې اسانه ده، یو چاته مینه په خبرو کې اسانه ده، او یو چاته په اصطلاح زغم په خبرو کې اسانه ده. خو کله چې عمل ته راځي، قدم هم سړی نشي اخیستی. یو خو موږ دومره ضعیفه یو چې تر اوسه مو په ځان دا پراکټس نه ده کړی، تمرین مو نه ده کړی چې موږ باید مثبت شو. موږ ځان مثبت بولو متاسفانه، او حال دا چې موږ له منفي شیانو نه ډک یو. زما خبرې دا له دې نه هدف دا ده چې زما د دو خبرو نه هدف دا ده چې یاره تر هغه دې سړی ته نه اوسي، تر هغه دې سړی ورو ګله د هیڅ چا مخ ته ونه ګوري چې سړی دا په دغه شکل سړی چاته ګوري. درته په ټیټ نظر، درته په احمق نظر، درته په یو داسې نظر باندې ګوري چې هغه اصلا د انسانیت نظر نه وي. السلام علیکم، تر بلې ویډیو پورې.